بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې لوی اختر نږدې دی او په لوی اختر کې موږ تاسو یو ډیر مهم ابراهیمي سنت قرباني لرو. د قرباني د ذبح کولو لپاره معمولا موږ تاسو شخصي د ذبح کوو، لیکن زموږ پیغام متفاوت په دې دی چې موږ تاسو غواړو د هغو خلکو لپاره قرباني وکړو چې هغه د قرباني وس او طاقت ونه لري، او په دې توګه سره موږ تاسو په ګډه یوه قرباني ولرو تر څو وکولی شو چې د خپلو بېوزلو هیوادوال هم په دې قرباني کې له ځان سره شریک کړو. او تاسو پوهیږئ چې دې قیمتونه مختلف دي. د لویو مالونو قیمتونه له $250 څخه شروع کیږي تر $980 پورې، او همدا ډول پسونه له $130 نه شروع کیږي تر $100 پورې، او زه هم $1.5 او تاسو کولی شئ چې شریکه قرباني وکړئ، یو په لوی مال کې شریک شئ $100 باندې تاسو کولی شئ. دا قیمتونه مختلف دي، په دې کې ښه مالونه، متوسط مالونه او هغه څه چې حد اقل آمادی قربانۍ لپاره هغه مالونو قیمتونه هم په نظر کې نیول کیږي. نو تاسو کولی شئ چې په دغه قربانۍ کې د تل په څیر د قمر سره ملګري شئ. تاسو ته لینک پر سکرین باندې ښکاري او همداسې شمیره، تاسو کولی شئ موږ ته مسیج وکړئ او مستقیم په لینک کې ثبت نام وکړئ او د دې لوی اجر سره د تل په څیر زموږ سره ملګري شئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله. دا وطن آباد غواړو، تل یې زنده‌باد غواړو، ناپوهي دې ورکړي، علم او سواد غواړو، ناپوهي دې ورکړي، علم او سواد غواړو. ژوند د محبت نوم دی، د مینې الفت نوم دی، چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی، چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت